سلامونه او نیکې هیلې. افغانانو ورونو تاسې به کتلي چې دانش سرور د اشرف غني صاحب دویم معاون د پښتنو قهرمانانو اتلانو زموږ مشرانو باره کې ډېره سپکه خوله خوځولې. اول خو دانش سرور ته دا ویو چې پاسپورټ به دې راوالي، ټکټ وکټ دې ځان ته کوه چې د کوم ځای نه راغلی هلته ده. ستاسې شپې دلته ډېرې کمې پاتې دي. دې ارته انشاءالله داسې افغانان را روان دي، داسې خلک چې رښتینکي بچي د افغانستان او اصلي افغانان را روان دي. ستاسې غونډه کې د تعصبګرو، ستاسې غونډه کې د زورواکو، ستاسې غونډه کې د چورواکو، هغه د 2 نه تر 6 پورې ستاسې حالت موږ لیدلی. ستاسې نور دلته ځای نشته په افغانستان کې. دلته زلزله را روانه او دې زلزلې ته صرف نران افغانان ټینګېږي. زه د یوازې طالب طرف ته اشاره نه کوم، زه ټول افغانانو ته دا خبره کوم چې انشاءالله دلته داسې خلک دې هر ته را روان دي چې انشاءالله تاسې به وګورئ. خو زه دا یو خبره کوم افغانان ورونو، دا هزارګان ورونو ته ویم چې هېڅکله موږ تعصب نه کوو، موږ تاسو ته احترام لرو. خو ګوره پام کوئ، ډېرو خیر اوسئ چې همدغه شان دي مشران که په پښتنو کې وي، که په تاجکو کې، که ازبکو کې وي او که په هزارو کې وي، همدغه شان دي خلک موږ او تاسې په جنګ اچوي او دوی همیشه د دې خبرو نه استفاده کړي. دانش سروره ته دې خپله خوله وینځه، ته د ملي قهرمان چې ټوله دنیا بلي احمدشاه ابدالي په باره کې څنګه خبرې کوي. خوله دې وینځه چې د داود خان باره کې خبرې کوي، شهید داود خان چې دنیا مني چې د هغې حکومت پاتې اوس په افغانستان د یورپ غونډه کې جوړ وي. د احمدشاه ابدالي چې د انډیا ډیلي پورې حکومت کړی ته په هغې خبرې کوي. د ملا عمر صاحب چې دنیا یې مني چې د 92 تر 6 پورې تاسې په دې کابل کې هغه ناروا عملونه کړي، هغه ټولې دنیا ته معلوم دي. ځوانانو په حقیقتونه ویوئ او خدای پاک یو ملا عمر صاحب ورته پیدا کړو، د دې ټغرې درته غونډ کړو. دا هغه خلک دي، هغه تعصبګر خلک همیشه د دې شي نه دې استفاده کړي چې دې د 92 چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو تر 6 پورې په دې کابل په کډواله باندې بدل کو. په کابل کې 14 حکومتونه جوړ کړي افغانانو، د خلکو په سرونو باندې میخونه ټاکوال، د بېادبي د مافې د ښځو نه سینې غوڅې کړې، په مړو باندې اتڼونه او ډانسونه وکړه. تاسې خو هغه خلک هستئ چې تاسې موږ ته معلوم ناستئ نالتینو. ستاسې وخت کم دی، نور بسترې راخلئ، ستاسې په دې هر کې نور حق نشته دی. تاسې دا 13 کاله وحشیتوب وکړو. په خدای مې د قسمي که نه روسیانو دومره ظلم کړی او نه امریکانیانو دومره ظلم کړی، څه کم ظلم چې د 92 تر 6 پورې دغه زورواکو او دغه چورواکو او دغه دانش سرور غونډه کې خلکو کړی. تاریخ هم معلوم دی، دې ځوانانو ته به معلوم نه وي، موږ ته معلوم دی. خدای قرآن ته وګورئ، نور هم په لانجه مه اړوئ. دغه تعصبي خبرې کوئ، تاسې خو به راتښتئ خارج ته، پاسپورټونه به هم جب کړي. دغه پښتانه او هزاره او تاجک او ازبک او ترکمن په خپلو کې په جنګ اړوئ. نالت دې وي ستا په مخ باندې دانش سرور او اشرف غني صاحب. ډېر ظلم دی وکړو پښتنو سره، ډېر ظلم دی وکړو افغانانو سره. زموږ په خارج کې کم ځوانان وي نو ټول وړه دې مات کړو، ځکه داسې ډاکوان دې ساتلي دي خلاص چې را سره ناست دي او موږ تا سره مینه لرو. ده موږ ویلې ته به داسې خلک ختمې تعصبګر او دغه شان دې زورواکي اشرف غني صاحب زموږ زړه نه ته والله چې ازار کېږي. ځکه تا یو کار هم د دې ځوانانو ته دې ونه کاته په اروپا کې چې ناست په تا باندې مړو، مګر تا د هغې په مقابل کې د هغې د زړونه دې ورته غوڅ کړه، د زړونو ازار دې د دې واغستو. ځکه داسې خلک دې کېنولي چې اوس زموږ د مشرانو بېعزتي کوي. دغه د علیپور څوک دی؟ د همدې دانش سرور سړی دی که نه دی؟ ولې حقیقت نه وي اشرف غني صاحب؟